أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یقینا د روډ شور دی خبرې ډېرې نشي اورېدې لنډه خبره کومه زموږ په وطن د پښتنو په وطن باندې د پاکستان فوج او د دوی ادارې یو دهشتګردي شروع کړې ده ظلم یې شروع کړی دی جبر یې شروع کړی دی د انسان انساني حق نه مني د خلکو د ژوند حق نه مني د ځانونو نه ځان ته د ځمکې خدایان وایي دوی وایي چې که د خلکو د مرګ او د ژوند فیصلې زموږ په لاس کې دي دوی وایي چې د خلکو د کاروبار یعنې د روزګار یعنې د خوراک او نه خوراک فیصلې زموږ په لاس کې دي دوی وایي چې که دلته انسان زموږ تابع دی نه نه دا حق یو خدای ته حاصل دی په ځمکه باندې موږ د ځمکې هېڅ خدایان نه منو نه مو باجوه منلی دی نه آسموني دې خاوره باندې که د عزت ژوند ته موږ څوک پرېږدي بیا موږ په ارام ژوند کوو چې د عزت ژوند ته موږ څوک نه پرېږدي بیا موږ مزاحمت کوو په هغې مزاحمت کې چې د دغې ولسونو د ژوند دپاره د دغې ولسونو د ښه ژوند دپاره د دغې ولسونو د غږ دپاره د دوی د مشکلاتو د حل دپاره چې کوم مزاحمت وي په هغه کې چې کوم مشکلات موږ ته راځي په هغه موږ فخر کوو حضرت ابراهیم علیه السلام ته وویل شول چې ښه ژوند د چېرته تېر کړی دی ویلې په اور کې زموږ تر ټولو ښه ژوند به هغه وي چې په مزاحمت کې دننه دی څومره دا به څنګه ژوند وي چې د غلامۍ ژوند وي دا به څنګه ژوند وي چې ما ته انساني حیثیت نه وي پکې حاصل دا به څنګه ژوند وي چې د پردي قومونو د نورو ژبو د خلکو د جرنیلانو د تسلط لاندې زه ساه پکې اخلمه داسې ژوند کې خاموشي باندې موږ لعنت وایو موږ به یا به دلته د ازادۍ ژوند وي یا به مزاحمت وي دلته په دې خاوره باندې د ظلم جبر مختلفې طریقې لګیا دي ظلم بند شوی نه دی ظالم هره ورځ ځان قوي کوي ظالم هره ورځ ځان نور مضبوطوي ظالم هره ورځ نوې منصوبې جوړوي ای ولسه موږ او تاسو به هم راټولېږو نور د دغې تفریق نه ووځئ چې دا د پلانټي ګوند دی او د پلانټي ګوند دی چې یو ځل پښتون دی زموږ ورور دی چې څوک لاس ورسوي د ملګرو دلته استقبالونه یقینا موږ څه قربانۍ نه دي ورچې تاسو استقبالونه ورکوئ قربانۍ خو به هلته وي چې میدانونه لګېدلي وي او موږ د سرونه داسې د ګلونو په شان په وطن انشاءالله دلته یو فکر و چې دا داسې طاقتور دی چې دغې خلاف هیڅ نشي کېدلی خبرې مه کوې طاقتور یو الله دی په ځمکه موږ نه منو طاقتور دا هلته کېدلی شي په پښتانه نه طاقتور څوک دي خو چې متحد شو خو چې شعور وي را پکې لږ مو په اعمالو کې فرق راشي بیروني ټول بدلونونه راتللی شي پښتنو ستا په خاوره یې ډېرې لوبې کړې دي ستا دا خاوره یې د مړو میراث شمېرولو چې که موږ څه هم پکې کوو موږ پکې کولی شو وخت را روان دی ورځې یې نږدې دي تل به دا بېوسه ورځې نه وي انشاءالله نږدې وختونو کې به د ګریوان ته زموږ لاسونه ورسېږي منظور پښتون
غواړي دا په اسانه نه کېږي. دا که څوک په غیر منظم طریقه د خپلې مرضۍ مطابق کوي دا نه کېږي. دلته به څه تنظیمي اصول وي، دلته به موږ په اصولو باندې یو منظم تحریک وي، بیا به دا په مخ ځي. زه سپیشل دلته زموږ مزدوره طبقه چې کومه ده، زما چې کوم د رکشې ډریوران دي، زما چې کوم د ځمکې دلته داسې مزدوران دي یا عام مزدوران دي، د پښتنو اکثره طبقه بې تعلیمه ده. زمونږ بې تعلیمه طبقه یو سوچ لري چې که دا د وطن تنظیمونه جوړول او مزاحمت کول چېرته یوازې د تعلیم یافته خلکو کار دی. نه ستا هم برابر کار دی. موږ په مطالعه پاکستان ګریډونه چاته نه ورکو. د وطن مینه ته هم لرې، زه هم لرم، په یو ځای به وو. د وطن ټول خلک به په یو ځای وي. دا برابر وطن دی. که د عقل کمی وه خو زده به یې کړو. وطن خو چاته نشو پرېښولی، چاته یې پرېږدئ. د نیکونو د پلرونو قبرونه مو پکې پراته دي. د محترمو بیایي خان د ډېرو بدو ورځو سره یا نږدې ورسره لکي مروت یا داسې ټوله خطا د بدو ورځو سره تېرېږي. که داسې سره یو نه شو، مزاحمت نه وکړو، نو بیا به نور هم مونږ ذلیلوي. نن مزاحمت د دې دپاره وکړه چې سبا د واړه بچي رالویږي چې په هغه څوک لوبې نه ووایي. نو انشاءالله موږ ټول به تیار وو په دې لاره کې چې کومه قرباني راځي هغه موږ پرون تندي تېروو. یقینا زموږ په ملګرو مشکلات راغلي دي، داسې نه ده چې مشکلات نه دي، یقینا په موږ مشکلات تېر شوي دي. خو هغه خلک چې مشکلات یې راکول هغه د قسم وکړي چې موږ په مشکلاتو کې څومره ډېر ورخندلي دي. د خپل وطن آزادات څومره لوی شی دی. زه په خپله خاوره د دښمن تش قدم هم نشم زغملی، د پردو خلکو تش قدم نشو زغملی. محترمو دا حالات دي. نن هم خبرونه راځي چې په شمالي وزیرستان کې په محسن داوړ باندې مخامخ حمله شوې ده، کړې ده. موږ ملګرو ته هم وویل شمالي وزیرستان چې هغه ورورسېږي، ځانونه ورورسوي. موږ د دغو حالات کلک مخالفت کوو، موږ د دغه واقعیاتو کلک مخالفت کوو. پرون په شانګله کې موږ خو د الکشن والا نه کوو. پرون په شانګله کې عام پښتانه خپل حق د ووټ غواړي، هغه ویشتل کېږي. یاره نو په دې حالاتو کې محترمه په هر حالاتو کې د وژنو درازینده کې هم ملګری وایي چې حالات ټیک نه دي. دا نور هم درته سختوي. انتخابات یې د ملک حالاتو چې کولو دپاره نه دي کړي، نور خرابولو ته یې کړي دي. او بیا به هر شی ستا په خاوره کېږي. بیا هم زه درته وایم که ومو ګټله که نه مو وګټله خو غیرت نه پرېږدو. موږ د ګټلو سره کار نه دی، موږ د خپل فرایض ادا کولو سره کار دی. محترمو د خپل وطن خیال به کوو چې کوم کام یې خیال کړی دی، کوم کام په دې کې اکټیو پاتې شوی دی. هغه نن هم په امن ژوند کوي او چې څوک یې نه کوي هغه ټول خرابېږي. خدای مو خوشحال لره. زموږ سره الفاظ ډېر نشته دی، خو په اعمالو کې به هر ځای وینئ چې چېرته مظلوم وي موږ به ورسره ولاړ وو. خدای له تاسو آباد لري. نرپاشتین باد نرپاشتین، منظور باشین منظور باشین، نرپاشتین باد نرپاشتین، منظور باشین منظور باشین، نرپاشتین